پیدا کو وی دا ګوډ حدیث مبارک کې راځي وی دغه شیطان دی ګوډ شیطان لپاسی وی با سره غاړه غړې سلام وکوي کار پکې تو دا نور خواسی لیږیو غرضی کار تو کو چې د ښځې او د خاون په مابین کې د اختلاف پیدا کړو د ښځې او د خاون اختلاف د دې اثر په کور وشي په الواد اول د دې اثر کیږي الواد تربیت تباہ و برباد دویم اثر په محله وشي دریم اثر په کلی وشي څلورم اثر په ټوله علاقه باندې دا به نه وایي چې دا زما د ښځې اختلاف دی ستا د ښځې او د اختلاف اثر اول په بچو شوی دی په غونډه محله کې دی په غونډ کلي کې د هغې اثرات خواره دي دا دومره ناکاره ګناه ده په دې شیطانان غاړې میلاوي نو پکار نه ده ښځه او خاوند د حتی الوسع کوشش کوي چې کلم اختلاف راځي سمدستي دی ختموي چې دا خو د شیطان د خوشحالولو ذریعه ده څه ولې شیطان خوشحاله نو ضد دی نه نیسي او دا اختلاف تی ختموي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه حکیم الامت ورته وی ډېر ستر عالم تیر شوی دی هغه یوه بهترینه نسخه لیکلې ده وی زه یو مثال درکام که دا ښځې او خاون یاد ساتنه چرې به اختلاف را نشي ښځې او خاون کې به اختلاف نه راځي که دا یاد ساتو مثال یې لیکلی دی وی د باغ مالک هغه باغ ته راغی د باغ نوکر ته وی مال یو میوه راوشو کوه راته به او د باغ نوکر به میوه شو کوله ټیم په ټیم دا د دې مالکانو عادت یو ورځ دا مالک راغی دی نوکر ته وی مال میوه وشو کوه نوکر چې میوه وشو کوله او مالک لی ورکړله مالک چې تی یو څو چکه وکړه نو هغه ډېره ترخه وه نو مالک خو نشوه خوړلی نو دی نوکر لی ورکړه مطلب یې دا و چې دا میوه ګزاره که ډېره ترخه ده هغه نوکر په هغې میوه لیګیا دی خوري د ارتاولو دپاره ورکړله او نوکر یې خوري دا مالک ترنه تپوس کوي وی دا میوه خو ډېره ترخه نه ده وی ولې نه وی ته یې ولې خورې دا ته ولې خورې هغه نوکر یوه عجیبه خبره کوي وی ای مالکه ته چې کله میوه نور کله اخورې نو ماله ترې راکوي هره ورځ د دې لاس نه ماته میوه میلاویږي چې کلم میوه راکوي نو هغه خوږه میوه ته چې ماله کلم راکوي نو هغه خوږی نو نن چې ترخه رالاله ما وی دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکوي نو خیر دی که نن د هغې لاس نه ترخه میوه راله نو هم به یې زه برداشت کړم ځکه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکوي نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا رکوټې سړی نه و هغه وایي که دې خاوند دا سوچ وکړو چې هره ورځ سالن په ټیم تیاریږي هره ورځ زما پیزار په ټیم تیاری هره ورځ زما جامې په ټیم اسري کړي خیر دی که نن سالن کې مالګه ډېره شوله دا هغه لاس دی چې هره ورځ ترنه برابر سالن میلاوي دا هغه لاس دی چې هر ټیم ماله کپړې په ټیم اسري کیږي نن خیر دی که بې ټیمه رالي ایبه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خواږه میلاوي نه که د خاوند دا سوچ کولی نو ده به جنګ نه جوړو داسې که د ښځې سوچ کولی چې د خاوند دا حلال او حرام ته چې دی نه ګوري او دا د ملکونو نه چې ورک دي په ملیشه او دوبو کې ناست په دې حالت کې ناست دې بچو له او ښځو له مزدوري کوي نه که دې ښځې دا سوچ کولی چې هره ورځ هره موقع دته ما د پیسو ویلي ده رالیږلي دي زما هره مطالبه ده پوره کړې ده نه خیر دی که نن ما د جوړې وي د رانه نو خیر دی ای به هره ورځ یې راوړې ده که نن یې رانه نو دا هغه لاس دی چې هره ورځ تې خواږه میلاویږي نه خیر دی نن دې تې ترخه میلو شي نو مونږه او تاسو د یوې ورځې په ترخو باندې د ټول عمر خواږه یې ورکو نو داسې نه ده پکار دې باندې شیطان ډېر خوشحالیږي حتی الوسع کوشش کوئ
خپلو بیبیانو سره ښه روابط ساتئ. په دې بنیاد که روابط ورانوم نو شیطان خوشحالیږي. او علما وایي ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تاسو کې د ټولو نه ښه سړی غوره سړی څوک دی؟ صحابه ورته وی چې کم سړی د خپلې بیبي سره ښي دی په ټوله دنیا کې غوره دی. مونږ الټه یو، په بار د هر چا سره ښه یو، چې کور ته رادنده شو نو بیا په تندي باندې 12 بجې بیبي سره روابط وراني. دا ښه سړی نه دی. د دواړو جهانو سردار وی ښه نه دی. زه دته ښه نه وامه. د احادیثو په ذخیره کې به دا اخلاق چرته ونه ګوري. که ته ښه سړی جوړېدل غواړې ړومبې شروع به د خپلې بیبي نه کوي. چې د بیبي سره ښه سړی شوې د دواړو جهانو سردار صحابه ورته وی تاسو ټولو کې زه غوره یمه ځکه چې تاسو ټولو کې زه د خپلې بیبي سره ښه یم. نو بهترین اخلاق دا دي چې هغه ستا د کور نه شروع شي. ما طارق جمیل صاحب نسوات اجتماع کې یوه خبره اورېدلې وه، بیا مې یو کتاب کې وموندلم. هغه دا خبره کړې وه وی چې کله د نیکو تول بندله کوي نیکی تلل شي نو وی ړومبې به پکې د بیبي سره ښه تعلق د خاوند څومره وي اول به ولادات تلي. که دی وتلو خو خبره ګرانه ده، ټول به پکې بیا ګیر یو. که مونځ رالاول ونه تلی وی چې اول دله دا کلیرینس کوو چې د بیبي سره د ښه تعلق څومره نو بیا به دې کې ډېر ناکامه راشو. نو د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی وی غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي نو دې سره ښه روابط ساتئ. دا د ښو اخلاقو نښه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو سړی راغی، ورته وی زه دومره بهادر یم، خپله بهادري ښودله. وی د کور نه ډېره موده پس وتلی وم، ډېر اوږد سفر تلی وم چې وی کور ته رالمه زه دومره غیرتي یمه چې دومره ورځې مې په بار ایستلې وي او چې کور ته رالمه نو ښځې مې رانه تپوس هم نشو کولی چې ته چرته تلی وي. بس غلی غلی ناسو تپوس جرأت یې ما نه نشو کولی. وی دومره بهادر یم. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وی نن دې زما په مخ کې د دې صفت ذکر وکړو خو دا زما په مخ کې بیا ذکر نه کی. وی دا تا چې کم خوی ذکر کو دا د درندګانو خوی دی. دا خو چې کور ته درنده رادنده شي زناور نو بچي او ښځه ټول په کمره کې پټ شي. وی ور بند کوي څاروی راننوت هسې نه چې څوک ووایي چېرته وړوکی ونه وایي. وی دا خو د درنده صفت دی. زما په مخ کې بیا د دې ذکر ونه کی. زما په مخ کې بیا دا صفت ذکر نه کی چې زه دومره غیرتي یم. پکار خدا وه چې تا سفر کړی وی او ته کور ته راغلی وی ډېرې ورځې پس چې بچو دې تا له ټولو رامنډې کړی وی، ټول بچي دې تا نه تو شوی وی، پلاره چرته تلی وي، مونږ درپسې خپه وو، دا دومره ورځې خو ته نه وې، بیبي راغلی وی تا نه یې تپوس کړی وی، بچي در نه ټول تو شوی وی چې پلاره ته چرته تلی وی، ته خو نه وې. انسان کې به د محبت مات دی، ده کې به د الفت مات دی، دی به کور کې روابط ښه ساتي. او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي وی دا بیبیانې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. ته تی نیکا د من نه اوچت کا، دا خو نیکا ده چې تا له پیزار پالش کوي، تا له جامې اسري کوي، تا له د کور چوکیداری کوي، تا له بچي قلاري. دا ولې کوي؟ دا وینځه ده، دا تا جهاد کې نیولې وه چرته نه، دا خو مسلمانه ښځه ده، ستا په شان خاندان د دیم دی، ستا په شان قبیله د دیم ده. دا ولې تا ته تابعداره شوې ده؟ ځکه چې د دې په منځ کې الله وایي یو عقد شوی چې هغې ته نکاح وایي. دا تا ته نکاح دومره ټیټه کړې ده. او چا چې د خپلې بیبي سره زیاتې وکړو رب العالمین فرمایي دا زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي. او قیامت کې به د ښځې متعلق د خاوند نه حساب زه پخپله اخلم. چې سړی پخپله الله له حساب ورکولی شي جو ټیک خبره ده. به هر صورت شیطان په دې ډېر خوشحالي